ځکه زموږ د بزرګانو کې دوه قسمه بزرګان تیر شوي دي. بعضې هغه بزرګانو چې هغې باندې ډېره د غربت زندگی تېره سوم الله تعالی د ولایت مقامات ورکړه. حضرت شیخ عبدالقدوس ګنګوهی رحمه الله ډېر لوی بزرګ تیر سو چې پر هغې باندې به همیشه د استغراق حالت په ورځو ورځو به هغې ته نفقه نه سو پیدا او شپې او ورځې او زمانې به پر هغې باندې په لوږو باندې تېرېدلې. چې کله به یو زمانه بچان ورله رالو چې بابا نفقه غواړو زموږ دپاره د ضرورت څه شی نسته، نو ده به د استغراق په کیفیت کې ورته وویل بچانو تاسو صبر وکړئ دیګونه باندې دې پخیږي، نه به دیګونه و نه به نور څه و، بس د استغراق په کیفیت کې به الله تعالی دته د جنت دیګونه وښکار کړل. نو بعضې بزرګانو زندگی د استغراق په کیفیت او په دې حالاتو کې تېره کړه. لیکن دویم طرف ته زموږ د دین کې داسې بزرګان هم تېر سو لکه خواجه عبیدالله احرار چې د هغې تجارتونه او د هغې مالونه او د هغې قافلې وې، د هغې دفترونه او منشان ولو، لیکن الله تعالی په ولایت کې لوړه درجه ورکړې وه. زموږ د امت کې حضرت امام مالک رحمه الله تیر سو. امام مالک رحمه الله د خپل مسلک امام او موتا امام مالک په حدیثو کې ډېر لوی کتاب د تصنیف و. الله تعالی د دین ډېر لوی خدمت جن واسطه الله تعالی د ولایت ډېر لوړ مقام ورکړی و. لیکن پر هغې باندې چې به کله کال راتلی په کال کې 360 ورځې وې، د به په 360 ورځو کې 360 جوړې اغوستې. سهار به یوه جوړه اغوسته، مازدیګر به یې هغه کښله، دویمه ورځ به بیا د نوې جوړه اغوسته، مازدیګر به یې کښله، درېیمه ورځ به بیا د نوی لباس و مازدیګر به یې کښي، څلورمه ورځ به بیا نوی لباس. یو ورځ یو شاګرد پوښتنه ځینې وکول حضرت په دې کې اسراف دی؟ نو ده ورته ویل چې دا اسراف نه دی، زما د یو دوست زما سره محبت دی چې کله د کال شپې رانوي کېږي نو دی د کال د شپو رانوي کېدو سه مخکې زما د ټولو ورځو دپاره جلا لباسونه تیار کړي، بس زه د هغې د خوشحالۍ دپاره د اغوندم، مازدیګر چې کوم لباس وکاږم هغې صدقه ده، دویمه ورځ چې واغوندم مازدیګر بیا هغه صدقه ده، درېیمه ورځ چې واغوندم مازدیګر بیا هغه صدقه ده. نو ما درته ویل مال و دولت بذاته بد شی نه دی، د الله تعالی نعمت دی، د الله تعالی احسان دی، لیکن چې د هغې محبت د انسان زړه ته ورشوسي او د انسان په دماغ کې د هغې حرص راسي، بیا خو د انسان دپاره د هلاکت او د تباهۍ ذریعه بلل کېږي.